پر خپل ښایست باور ولرئ. که څه هم نارینه هغو میرمنو ته چې خپلې روغتیا او ښکلا ته ارزښت ورکوي ډېرې خوښوي، خو د میرمنې طبیعي ښکلا زیاته خوښوي، نسبت دې ته چې د یوې سینګار سوي نانځکې چې لاس وروړل شاید د سر درد او ستونزې لامل سي. هغه میرمنې چې په وسواسي بڼه د خپلې څېرې په اړه اندېښمنې دي، انګیري نارینه دوی ته لیواله نه دي، ځکه دا حالت د دروني ناامنۍ او عدم اعتماد ښکارندویي کوي. نو څه باید وسي؟ د دې لپاره چې د خاوند په نظر کې د ښکلي او ښایسته ښکارېدلو هڅې مو برعکس پایله ونه لري، کولی شئ دا دوې لارې امتحان کړئ. د سینګار، جامو او موټ په اړه د خپل کوژدن یا خاوند نظر وپوښتئ. حتمي نه ده ځان د هغوی له شخصي سلیقو سره منطبق کړئ، مګر ډېری میرمنې په دې اړه د خپلو خاوندانو سره خبرې نه کوي. په دې اړه بحث د دې لامل کېږي چې په ګډه نوي موارد زده کړئ چې د اړیکې په ګټه مو دي. هڅه وکړئ ښایست له خپل درون څخه وپلټئ. پرته له دې چې څومره هڅه کوئ ښکلي ښکاره سئ، تل دا په یاد ولرئ چې ښکلا ستاسې له درون بهر ظاهریږي. کله چې د ځان په اړه له باطن ښه احساس ولرئ، له ځان څخه ښه پالنه هم کوئ او میرمنې د نفس عزت محترم ګڼي او دا ښکلا حتما له بیرون څخه ځان څرګندوي.